الله رسول فرمای بدبخت سړی، بدقسمت سړی، شقی سړی هغه دی چې الله د زړه سره رحم وباسي. شقی سړی نه دی. الله فرمای شقی سړی چې دی هغه به جهنم لري. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الله فرمای چې دا یو سعید دی بل شقی دی. سعید وای ایماندار ته، مؤمن ته، مسلمان ته، بختور ته به جنت لري. او شقی چې دی هغه بې ایمانه، هغه بدبخت بدقسمته. الله فرمایي لهم فيها زفير وشهيق. دا بدقسمته دا شقی سړی نه دی، دا به په جهنم کې ډېرې چغې ووایي او ډېرې وشهيق ډېرې ساندې به ووایي، ساندې به ووایي. دا څوک؟ دا بدبخته سړی. د الله رسول فرمایي چې کله الله پاک د چا د زړه سره رحمت وباسي دا بدبخته سړی، دا شقی سړی دی. یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک یو لمسی بچی رالی مچه کوي. یو دیهاتي سړی ناست، سرایي سړی ناست. هغه یا رسول الله د کشنیان مچه کوي؟ نو ولې کشنیان خو ښه خبره ده. یا زما خو ته نه کشنیان دي، ما درننه نه دی مچه کړی یو کشنی. د الله رسول ورته وفرمیل چې الله ستا د زړه سره رحم ایستلی دی، نو زه خو نسم ستا په زړه کې رحمت راوستلی. او هغه سړی شقي دی چې الله پاک یې د زړه سره رحم چې دی هغه وباسي، هغه شقي دی. څومره او د دنیا او د آخرت په حواله باندې څومره بدبختان سته. د الله رسول فرمایي تر ټولو لوی بدبخته سړی هغه دی چې دنیا هم خراب وي او آخرت هم خراب وي. په دنیا کې غریب دی، تباه دی، برباد دی، او په آخرت کې ایمان نه لري، اسلام نه لري. تر دې نو بیا بل بدبخته سړی چې دی هغه نسته. او بیا په وطنو کې لکه دا اوس چې مسلمانانو باندې څه بد ورځ جوړه کړې ده، هغه ظالمانو الله دې تباه کړي، الله دې تباه کړي. زموږ کشنیان، زموږ بچان، زموږ لوڼې، دا کشني کشني ماشومان یې در په در کړو په هغه د ابراهیم علیه السلام پر. الله دې تباه کړي، الله دې تباه کړي. الله دې د هغه چا کور خراب کړي چې د دی پلوي چې د هغه کوي، چې دا یې پر دې خبر راوستلی دی چې تا ته اجازه ده دا اوس کې هغه د 9.9 ارب ډالر چې دی هغه ورته منظور کړلو، دا یې ورکړلو ول دا واخله دا ستا امداد دی. الله دې تباه کړي. هغه کشني ماشومان، هغه مسلمان کشني کشني لوڼې دي، بچیانې دي. یو سړی په کور کې ټول مړه سوي دي، خالي یو کشنی بچی پاته سوی. زنانې، کشنیان، بچان، انجونې، سپتالونه، سکولونه ټول یې در په در کړلو. یا الله د خپل عظمت او د خپل قهر په خاطر تباه او برباد کړه. دا مسلمانان جن اخلاص کا. دا بدبخت خلک دي، دا شقیان دي، دا بدقسمت خلک دي. او بیا ستا په دې وطن کې ډېر بدبخت خلک ستا، په زړه ساخ خلک ستا. واس ورته وژاړه، ورته روپۍ نه لرم، لاس مې تنګ دی، نو ته داسې وکړه څو ورځې راته ودرېږه، وایه ستا ورسه یا به دې لور راکوي یا به دې ښځه راباسي. موږ په دې ښار کې ستا د المنځو باندې چې موږ خطا وتلي یو، ورسه ستا لور راوباسه. یو سړی راسي و چاته وایي وایي ستا پر ما پور باندې دی، د رښتیا و زه وس نه لرم، زه به درکړم څو ټیم راکړه، وایه ستا لور راکړه. تور ته زما لور ډېره کوچنۍ ده، د 3-4 کاله ده، وایي د هغه راکړه، زه ما او کار سره پرېږده. دا په دې ښار کې در ښیم، دا په دې ښار کې داسې بدبخته انسانان ستا، دومره په زړه باندې سخت انسانان ستا. نو لہذا د الله رسول فرمایي شقي سړی هغه دی، بدبخت سړی چې الله پاک د زړه څخه چې وباسي رحم وباسي. پر هیچا زړه نه سوځي، پر هیچا زړه، نه پر غریب، نه پر یتیم، نه پر کونډه، نه پر غلطي را څه وسوه. یا ما څه غلطي وسوله؟ نه نو غلطي دې ولې وکړله؟ انسان یم، غلطي را څه وسوه، عفو غواړم، معافي غواړم. یا وروره نه دې معافوم، تاوان به راوړې. یاره زه سایکله والا یم، زه موټر سایکله والا یم، زه رکشې والا یم، زه ریړۍ والا یم. ستا د موټر سره زما ګاډۍ، زما رکشه، زما سایکل ولګېدی، نو زه والله زه د ماښام پر ګوله نه درځه وروره، درځه ما ته به زما موټر زما د 2 کالو مزدوري چې دغه ستا د موټر دا یو بمپر په جوړېږي. نه دې پرېږدم. بس هغه تستې هغه پولیس والا ته لور واستوي، در غاړې ونیسي، هغه بیا ژاړي. دا بد خلک دي، سپي خلک. ما به د مسجد کې بیخي د ډېرو سپي خلکو سره مخامخ شول، بیخي ډېر داسې دوکهبازان. د مسجد په حواله، دا د سکولو د چرچ په حواله نه در شویم، د مسجد په حواله څومره دوکهباز، دونه دروغ زنان. الله اکبر، الله اکبر. خیر
چې مسجد جوړ شو لږ کار پاته دی چې جوړ شي بیا به انشاءالله کیسه کوو صحیح ده او داسې خلک هم شته په دا تی ورسې وګورئ دا مکتبو کې قرآنونه خرڅېږي قرآنونه دومره کمزوری کاغذ یې د ویلو نه چې دی ووایه الظالم چاپخانو والا الله می جهنم ځای که دا تا چې دا قرآن پاک چاپوي تا ولې په دومره کمزوري کاغذ کې چاپ کوي چې د ویلو نه دی دواړو خوا تلاوت دغه د قرآن آیتونه معلومیږي دا لیکایي د دواړو خواو معلومیږي ولې ظالمه ظلم کوي نو چې په 100 روپۍ جوړوي خو په 1.5 سل یې جوړ کړي چې خدای تا ته اجرونه درکړي ته کاروبار کوې پاکستان کې دی خلک ستا د قرآن شریف د وجې بیا الله دوزخ لره بوځي د قرآن شریف د قرآن د جوړولو د دې د چاپولو د دې د لیکلو د دې وجې بیا الله جهنم لره بوځي ورسې وګورئ پولیس دلته چا څه قرآنونه راوړي وو کمزوري قرآنونه سړي پر دماغ بوځي چې وای درک نور کوي دا بیا د صدقه جاریه کوي د یم لاړې د غله زوی هلته چنې ولې ارزانه قرآن راکړه نوراني مال نوراني ماجت ته به نه راوړي مال یې مه راوړه وروره چې که ته وقف دی نه دی وقف دا خبرې در ګرځوه کور د پاره دي د کشنیز زوی د پاره دي په اسکول د پاره دغه کتابونه اخیستي ولکه د نوراني مسجد د پاره چا اخلي ولاړ شي بس ما پلار نه جوړه دی مور مې نه جوړه ده په 500 روپۍ باندې نه قرآنونه واخلي په 4 روپۍ هغه د ویلو نه وي دا ظلم نه دی دا ستا په دې ښار کې شته صحیح سلو او د الله رسول الله سړی رالی یا رسول الله زړه مې ډېر سخت دی څه وکړم د الله رسول ورته وفرمایلې یتیمانو پر سر لاس تېروه او غریبان خوروه ستا زړه به الله نرم کړي غریبان خوروه ستا زړه به الله پاک نرم کړي دا خبر هم ختم شو الله دې د شقاوت وساتي د الله رسول به دعا کوله چې الله پاک زه پناه غواړم له شقاوت له سختۍ د زړه د سختۍ څخه پناه غواړم او د زړه سختي چې ده دا د جهنمي سړي علامه ده د زړه سختي چې ده دا د الله له درباره د محروم سړي علامه ده سخت زړه په هېڅ شي مه خپلېږه په هېڅ شي مه راضي کېږه په هېڅ شي مه نرم کېږه الله دې مو وساتي موږ مسلمانان یو موږ کلمه ویلې ده او په حق مې ویلې ده که داسې ځای رالی معافي کوئ لاره ورکوئ مخ ورکوئ یو مخ د ځانه غرمه جوړوه چې لاره چاته نه ورکوئ لاره ورکوه لاره به الله په اسمانو کې درته جوړه کړي لاره ورکوه په اسمانو کې به لاره درته جوړه کړي